کابل کې امریکایي ډرون الوتکې د القاعده شبکې مشر وژلی ده چې هغه د چا کور کې ژوند کولو. آیا طالبان له دې هر څه خبر و او امریکایي استخباراتو دا کار څنګه وکړ؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د یکشنبې پر سهار د کابل شیرپور سیمه کې پر یوه کور د میزایل برید سره سم پر خواله رسنیو د دې برید د نبیات په اړه ضد او نقیض راپورټونه خپرل شول. طالبانو په لومړي سر کې وویل چې هلته پر یوه تش کور راکټي برید شوی او مرګ ژوبله نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر ومنله چې امریکا کابل کې ډرون برید کړی او د په ټکو د دوحې تړون یې مات کړی دی. خو بلاخره یو شمېر باوري رسنیو بیړنی خبر ورکړ چې دې برید کې د القاعدې شبکې مشر ایمن الظواهري وژل شوی دی. څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن سپینه ماڼۍ کې د رسنیو مخې ته راڅرګند شو او د امریکا ډرون برید کې د الظواهري وژنه یې تایید کړه. CNN لیکلي ایمن الظواهري څو میاشتې وړاندې د کابل شیرپور ته منتقل شوی و چیرته چې کورنۍ اوسیږي. ولسمشر بایدن یوه اونۍ وړاندې د استخباراتي معلوماتو له کروالي او مطالعې وروسته د برید اجازه ورکړه. د شنبې پر ورځ هغه مهال چې ظواهري د کور بالکن ته راوتی و بې پیلوټه الوتکې پرې برید وکړ. امریکایي استخباراتو د شیرپور د دغه کور ماډل هم جوړ کړی و چې د برید دقت او د هدف له منځه وړل یقیني کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې ایمن الظواهري چا کابل ته منتقل کړ او په کابل کې چا له امریکایي ځواکونو سره دا استخباراتي معلومات شریک کړ. ځینې سرچینې دا هم وایي چې د برید لپاره د پاکستان د پوځ له بې پیلوټه الوتکې کار اخیستل شوی دی. آیا طالبان له دې هر څه خبر و؟ ولسمشر جو بایدن هم خپله وینا کې د طالبانو نوم وانخیست او دا یې هم ونه ویل چې آیا دا ډله کابل کې د القاعدې د مشر پر شتون خبره وه. خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي د ولسمشر بایدن له وینا وړاندې رسنیو سره په دې اړه ځینې جزئیات شریک کړي. د دې چارواکي په وینا الظواهري کابل د یو داسې کس په کور کې اوسېده چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر او د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ته نږدې کس بلل کیږي. دې چارواکي همداراز ادعا کړې چې له برید وروسته طالبانو پر دې پیښه د پردې اچولو لپاره د الظواهري مړی له ځان سره وړی او د هغه د کورنۍ غړي یې هم بل ځای ته لیږدولي دي. یاد چارواکي وایي له دې پیښې داسې ښکاري چې طالبانو کې ځینې کسان د الظواهري پر شتون خبر وو او مرسته یې ورسره کوله. خو دا پوښتنه مهمه ده چې څنګه د نړۍ یو تر ټولو مطلوب کس او د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې مشر چې کابل ته لاړ شي او هلته په یوه مشهوره سیمه کې په یو لوی کور کې له خپلې کورنۍ سره ژوند وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.